रिकॉर्डेड मुआहिदा कौमी वसाइल पर बलोच अवाम की हक मालकियत د کوټې د مطبوعاتو د کلب و مخته راغونډ سوي د بلوچستان نېشنل منګل ګوند غړي دي. रिकॉर्डेड मुआहिदा دوی د بلوچستان حکومت له لوري د چاغي په سیمه کې د ریکورډک د سرو زرو او کاپرو د زیرمو په کم بیه ټیکه ورکولو پر ضد او د ځینو نورو غوښتنو لپاره احتجاج کوي. बलूचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन नौकुंडी में निहत्ते बलोचों पर फायरिंग, लापता बलोचों को जारी है. د بی ان پی د مرکزی ایگزیکټیو کمیټې غړی آغا خالد دلسوز وایي د پاکستان په اوسنی مرکزی حکومت کې شریکو سیاسي ګوندونو ورسره واده کړې وه چې و واک ته له رسېدو وروستو به د ریکورډک پروژې په ګډون د دوی نورې غوښتنې هم مني. په خبره یې وخت را رسېدلی چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې پر ځای کړي او د بلوچستان ایالت د زیرمو واک دی و ایالت ته ورکړل سي. دغه رنګه یو گیم چې د بلوچستان ریکورډک پر سر را روان دی چې 50% دی موږ د دې ډیمانډ کړی دی، لیکن دی موږ ته 50% نه دی راکړی، تقریبا هغه 2-4% دی. تو موږ د دې ډېر غټ مذمت کوو او یقینا شهباز شریف او د نورو موږ سره دی وعده کړی و، مریم نواز دی کړی چې د بلوچستان د سایل وسایل دفاع به موږ په دفاع کې به استي سره یو ځای یو. موږ چې دی دا ټایم هم شهباز شریف سره چې دی موږ احتیاط دی. اگر شهباز شریف موږ دا چې نکات نه مني، عمران خان راغه موږ شهباز شریف هم پرېښولی سو. زما له پته افراد به بازیابي ته راوړی، زما په بلوچستان کې بلوچ پښتون چې دی دلته پرامن ته به ماحول جوړی، دلته به کاروبار ته به آزاد پرېږدي، دلته تعلیم ادارو سه به ته اف سی سیکورټي فورسز به د دې څوړي، چادر چاردیوالي تقدس پامالي به ته بندې، ته به چمن نور چې دی دالبندې د مډران به ته خلاصې. कुतुब बजंजो तुम्हारे मुआहदे को मैं अपने जूते की नोक पे. د بی ان پی د مرکزی ایگزیکټیو کمیټې غړي شمایله اسماعیل وایي د دوی ګوند له اولې ورځې په ریکورډک کې د بلوچستان د 50 سلنه برخې غوښتنه کوي او د دوی غوښتنې دې ومنل سي. هغه چې زموږ پوینټس دي هغه دې پکې ایډ سي، لکه 50% زموږ هغه غواړو چې 50% شیر دي. بل ته ګورئ چې دا علاقې غه دا سرزمین غه چې هر سونی دارومدار دی، دلته اوبه نسته، نو دا دارومدار دغه په معدنیات باندې دی. بیا هغه ځای علاقه ته ووینه د چاغي دالبندین نوکونډي دا ګرده ایریا درنګ دی چې هلته د زوند نوم نسته، اوبه نسته. نو زموږ دا مطالبه دی چې اول د 50% بل هغه علاقې کسانو لپاره دغه رنګه انسټیټیوټ دا ټیکنیکل کالجز دي او هغه کسان امپاور سي، سکلز هغه ته بیسیک سکلز ورکي تاکي هغه ولته کار وکړي او ریفاینري هغه علاقې کې دی ولګي. د روان کال د مارچ د میاشتې پر شلمه د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت و ایران او افغانستان پولې ته څیرمه د چاغي په سیمه کې ریکورډک کې د سرو زرو او کاپرو زیرمې د بیرک ګولډ په نامه کینیډایي کمپنۍ ته په ټیکه ورکړې. د پاکستان د هغه وخت د خزانې مرکزی وزیر شوکت ترین هغه وخت دعوه کړې وه چې یاده کمپنۍ به په بلوچستان ایالت کې 10 ارب ډالر سرمایه کاري کوي. پر پاکستان باندې د ټیتیان کاپر کمپنۍ د برخې 10 ارب روپیو د جرمانې د ادا کولو ترڅنګ به د ایالت 8,000 کارمندانو ته د روزګار زمینه هم برابروي. د شوکت ترین په خبره له یادې پروژې څخه به د کمپنۍ برخه 50 سلنه، د ایالتي حکومت برخه 25 سلنه او پاته 25 سلنه ګټه به مرکزی حکومت ترلاسه کوي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هغه وخت ویلي وو چې په پروژه کې یې د ایالتي حکومت برخه 25 سلنه ته رسولې. بزنجو زیاته کړې وه ایالتي حکومت یې په دا پوه دی چې د ریکورډک پروژه د را روانو نسلونو مستقبل دی. د پاکستان د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان دفتر په یوه خپاره کړي پیغام کې لیکلي وو چې په نوې پروژه کې به نیم ملکیت د بیرک ګولډ کمپنۍ سره او پاتې نیمه برخه به د پاکستان د مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت په برابر تقسیم وي. تر دې وړاندې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو هم پر بهرنیو کمپنیانو غږ کړی وو چې د بلوچستان ایالت له شتمنیو د لیرې اوسي، ګنې د هر ډول د تاوان ذمهواره به پخپله وي. حفیظ الله استور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.